دا چې ګل مې وختي راسې رنګونه کوي او اوازونه کوي چې دې به راته څه وایي ورې چې کوېدن نه لکوي که واده را لکوي ورځمه چې څه وایي راته چپا زوی مې څه شو چې تیل ولېږم دا جګله وعلیکم سلام چپا بچې جنریټر کې تیل ختم شوي دي لاړ شه د 100 روپو تیل لوړه خو څوک دې دوکه نه کړي د تیلو نه خو سره زره جوړ شوي دي او دا به زه په څه راوړم په خرګاډۍ کې به راوړم که نه چینچۍ کې راوړم یاره پلین کوچ ولا وکړه خو چې چلو که دا تیل راورسوه پلین کوچ ولا وکړم تیل ضروري دي واو زه ځم لړم پیسې دې در سره ډېرې دي څوک دې دوکه نه کړي پلار مې وی چې لاړ شي وی لوډر کې به راوړی خو ما له 100 روپو دا تیل راکړه چې د بوتل په ویښ کې هم نه ښکاري او زما خو په دې یو لایټ باندې تیاره غونته هم ده سره راته ښکاري نه خو زه ګورم ورځو که نه وی هغه تیل خو رانه ټول پی شو اوس به مې تاجي ته څه ویمه او خو رانه 100 روپۍ هم نه راکولي زه به تاجي ته څه ویمه د تیلو نه خو سره زره جوړ شوي دي زه به تاجي ته څه ویمه یلکه چپا دا څه خو بل دې راغستې ده خدای مسلمانه څه چل شوی دی هغه بوډۍ خره دې مړه شوې ده که پیرې خو خبرې نه کېده ما خو دا لایټ شوی دی بلې غار ته راشه که نه خدای دې تباه که ما ته پته نه وه چې ستا خو دا لټ کار دا لایټ مې کار نه کوي دا مې د 100 روپو تیل راغستي هغه رانه توی شو پلار مې وی جنریټر کې به واچو تا ته معلوم دی هغه بیا ما کور ته هم نه پرېږدي اوس به څه کومه مړه چپا هسې دې خو بل جوړ کړې سړیه د 100 روپو تیل درنه توی شوي دي او ټول ملک ته په منډه راغستی دی راځه مړه چې دا یار دې ژوندي که نه نو تیل ډېر شي که په رضا نی نو زور خو چېرته تللی نه دی راپاسه راپاسه جاړه ما ورګه چې دا لوښ خو دې په سر ومږم که نه پرېږده مړه راځه سم زمرود ته جوړ شوي دي یاره پلار مې رنګ وکړو وایي اوبه راوړه پټي ته یې بوساړه تړي کور ته لاړم نو کولر خو حبیب دی وړی دی هلته واده دی وکړه ډمامې پې غږوي بس بیټک کې دا بوتلې پرتې مې زه دا بوتل راډکې کړو چپا د خدای مسلمانه که چېرته د ایمان سوال دې کړی نو خدای پاک په قبول کړی دا وګوره هلک سره 4 بوتلې دي دا خو ځان له د 10,000 روپو دي د خدای مسلمانه اوس زه پوه شه او زما کار پوه شه دا بوتلې دې دله داسې وامه داسې چې دی او به ځان هم نه پوهه نه نو لکه ورځو پې او یلکه ونه خوځې کني قسم مې د په خدای و چې دا مازغه به دې په دې ونه کې پراته وي هیلکه ته زما خبره خو واوره که نه چپ خبرې به نه کوې او دا پېټرول راله په چپه خوله راکړه خبرې ته په خدای چې هغه کار در سره کوم چې په دې غوږونو دله میخونه وم میخونه لالا بوټ پې راکړه که نه هیلکه زما خبرې ته غوږ کېږدی که نه خوله کېږدي هلکه زما دا روغ ډېر سرتې دی ډز دی نو باسي یه ظالمانو بوتلې مونږ لپاره دا راکړه غورک زه د څه ما اورېدې ته نه دي اوچت کړی دې ونې باندې ولې دا غوږ ته کوه شاته به نه ګورو شاته به نه ما ته به پلار وي پټي ته راځه ما له خو د غوټې چل هم نه راځي وی تړه هلکه سترګې پټې لالا په دې غوږ به له مې خو هسې نه څوک راباندې خبر کړي هغه څوک چې د مینې طلبګار دی جیته کا هیلکه داسې ظالمانو دا خو لا اوبو یې دوی ما سره دا هلک وکړه دا پېټرول خو دوی به زه وجلی وم د غوږ اخلاص کړم ظالمه د غوږ کې راله میخ ټکوالی دی یا خدایه پاکه اوس پسې کېږي یار څوک شته هم نه چې د غوږ خو راله میخ لرې کي کاکاجي السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام بچې رو دیړه تیل او زه خو د سلامونو موډ کې نه یم ما خو دله د 100 روپو تیل لوړه دا خو واله چې کېکه که نه چې دا رور مې جمدي نو مزې به کوم خوشبویي خو به یې ښکلي که نه دا خو دې اوبه راپسې راوړې دې خو څه نشه غونته کړئ خدای دې تباه مه که دا اوبه دې راپسې راوړې اوبه او لکه خوند دې پټرول لوړو دا جلې ونې دې کړم ما ته خو یو اختر او بل اختر لامبه دا څه کې اوس به بل اختره پورې صبر کوم خدای دې ته تباه مه کړي دا تا ما پسې اوبه راوړې ته ما پټرول پسې لېږلې وې و کاکاجي خفه کېږه مه خو چې دا چپاس وې ستا جمدي که نه قسم په خدای که ته رانه خرڅ ووینې پوه شوې روکشه سړیا دا ستا د لاسه مې وار شوی دی خدای خو دې دې پوهې کړي دا خو مونږ پوزې له راوستې کاکاجي سلام علیکم وعلیکم یاره کاکاجي قسم دی دا ته وګوره مړه ستا غزوې دی مونږ کره کورې کولر نشته په سوال مې بوتلې راغستې هلته پلار مې پټي کې چې کوم دی بوساړه تړي او په سوال مې بوتلې راغستې هغه مې د اوبو راډکې کړې قسم دی هغې رانه ټول وړي یو سره هغه بل بېکاره و
مړه کاکا جي دا وګوره په دې غوږ یې راله میخ والې دی قسم په خدای دې نه هم تنګ یم دا څه غم دی مړه کتلې دی موږ له دنه خو مو ته خلاص کا دې خو ما اوس وشړو او هغه ځای کې به چې ته ونې سره ناست یې راځه چې هلته کې وتړو راځه بس راځه خدای نه خو زه پوزې له راغلی بس راځه چې یاره چپا خدای دې پوهه که ستا د لاسه ستا هغه پلار زه هم بې عزته کړم دا خلاصه کې تا ماته وی دا پټرول دی او زه په خبرو کې راوستم او ما سره خو دا غم د اوس راته څوک تیلی ونه وي ور خدای وانه مسلمانانو له زس برګما ما ته پته و چې دا پټرول دی کو بودی اسې درا باندې چټي په چټي په غالک په غوږ باندې میخ وو دا غزال درا باندې جدا واغه پرېدا مړه هغه خاصم په پولو باندې ناسي او پردې کم ترې پکانو باندې ولي ایبه مړه دې داسې خدي خو دې غوږ کې ولا بې ځای خدای مسلمان هغه پلار در روان دی زه خو ګورې نور د منډې موډ کې نه یم په دې ځای کې نه ما دا ځکه ما سره څه چلو تکینه ګوره لالا دا د کلي کسان دي دیم ګیلې له راغلي دي ستا دې زوی قسم دی دا کلی دې نه تنګ راغلی دی مړه څه غم خو وله وکړه یار دې سر خوړلي نه خو مونږ تنګ راغلي یو هغه ورځ د ګل محمد دین ما ورته چرګه راوله نو کمتره یې ترې راوسته نو دومره یې پوزې له راوستې یم که نه چې زه د دې هلک سره زه څه وکړم بس کلی دې نه هم تنګ دی بس د سره څه وکړه یا خو دې کلي نه بار کا یا چې کوم دی نه مونږ به د کلي نه کډو چېرته ځکه چې زمونږ خو ګزاره بیا د سره ګرانه ده الله دې ولې د نیکې هدایت وکړي سالم کلي ته اور کې ولاړ دی او سندم سړی خو چې د اخرې مړه شوې ده که نه او دا لیټ یې خراب شوی دې سره سړی ډېر په نالت شو راځه دله څه غم کوو یاره کاکاجي چې دې پټي کې دا سوپه چا ایښې ده زه راځه کې به نو هغه سرکوزي به هم دې دی چې ته یې یاره زه خو مونږ لړس تړی هغه سرکوزي خو د کوره بار نه ځي خو چې نن کم خاطلی دی یاره پته نه لګي ګنې دلته ناست دي ټوله ورځ دې اونو مونو کې ناست دي یاره کاکاجي دا سوپه ډېره پسته نه ده یاره دا چې څنګه خوشبو راځي که نه ده دا خو ما ته د هغه لګي ځکه چې د ده نه خو به زه کې لاس کې تنګ وم دا د هغه د خولې بوی دی پوه شوې ته چېرته کاکاجي لکه دا خواښه دی که نه یا د خدای تعالی ظالمانو څه ټینکر خو مې نه ووایي چې دونه ظلم هم را سره وکړو